پر افغان کډوالو د ترهګرۍ تورونه امریکا د پاکستان ادعا ته غبرګون وښوده. دا چې څه یې ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان بیا بې خرچه شوی، غواړي پر افغان کډوالو تجارت وکړي او له نړۍ څخه ډالر ترلاسه کړي، خو ښکاري چې دا پلان یې هم رسوا شوی. امریکا وایي پاکستان کې میشت افغان کډوال په سختدریځۍ کې ښکیل نه دي. سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې پراته افغان کډوال د سختدریځۍ کې ښکیل وي. د رویټرز خبري اژانس په وینا د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي دغه څرګندونې پرون دوشنبه خبریالانو ته کړي. کربي دا څرګندونې وروسته تدې کوي چې د پاکستان پوځ د بلوچستان په ژوب سیمه کې د پوځ پر یوه مرکز تر وروستۍ خونړۍ حملې وروسته په پاکستان کې یو شمېر افغانان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل وبلل. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د افغان وګړو ښکیلتیا یوه بله اندېښنه ده چې باید لرې شي. بلخوا پاکستان کې د افغان وګړو نیول دوام لري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې افغان کونسل وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې په پاکستان کې 146 افغان وګړي نیول شوي دي. عبدالجبار تخاري زیاتوي چې دم ګړۍ 302 هیوادوال د بېلابېلو لاملونو له امله د سند ایالت په بندخونو کې بندیان دي. د تخاري په وینا د افغان بندیانو د خوشي کولو په لړ کې دا ځل هم په وروستۍ نږدې یوه نیمه میاشت کې 122 تنه افغانان د پاکستان د سند ایالت له زندانونو خوشي کړای شوي دي. بلخوا په پاکستان کې ځینې افغان کډوال هم د دغه هیواد د پوځیانو له ناسم چلنده سر ټکوي او له سرپرست حکومته غواړي چې پر ستونزو یې په جدي توګه غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې 3 میلیونه افغان کډوال په پاکستان، نږدې 3 میلیونه نور په ایران او 1 میلیون نور بیا د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې اوسیږي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب